چې الله ورته ووایي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو فورا الله نه یې تپوس وکړو څنګه به درته رسېږم وی ځانبیل کې یو کب واچوي کړی کب پوخ چې کوم ځای روک شو دی بالتی ځان سره شاګرد واخیست یوشع بن نون شاګرد ته څه وایي إذ قال موسى لفتاه لا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا چې الله راته کومه نښه ښودلې ده د دو دریابونو چې کوم دی یو ځای کېږي هلته به ځم بس صبر نه کوم او یا به ګرځم په زمانو به ګرځم په میلانو به ګرځم خو دا سړی به پیدا کوم ځان سره خپل شاګرد یوشع بن نون واغشت او روان شو دې نه دا معلومه شوه چې یوازې سفر به نه کوې ځان سره ملګری واله ملګری بوزه ملګری بهتر دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي الواحد شیطان په بعضې موقعو هره موقع نه که یو کس سفر کې دا شیطان دی ولسلان شیطانان او چې دوه دي دا هم شیطانان دي والثلاثة رکب چې ځي درې کسه دی لاړ شي خو دا ګورې بعضې موقعو کې په بعضې موقعو کې دوه کس هم سفر کولی شي په بعضې موقعو کې د یو کس سفر منه دی چې په ځنګل او په صحرا کې دی یوازې منه دی دو به بوځي په بعضو کې دو سفر هم منه دی چې خطرې درې کسان په سفر لاړ شي بعضو کې څلور کسان په سفر لاړ شي ولې که دا یو پکې ناجوړه شي نو یو کس پر دی مریض دو کسه به لاړ شي هغې له به د دارو درملو او د ډوډۍ د انتظام به وکړي نو دا علما دوی ګورې دې پسې به نه دی بعضې وخت کې دې وخت کې دا ساحراني او په سکرو د پاسه ګرځي بعضې وخت کې جادوګراني چاړه په خولې منډي بعضې وخت کې جادوګرانې شیشې راولي چکونه پې لګوي بعضې وخت کې جادوګرانې چاړه به په خېټه درته ومنډي ستا په مخ کې دا جادو وي نظربندي وي د دې خپل مختلف قسمونه دي دا څه نیکي نه ده دې کې شاګردي استادي چلېږي یو یې د یو نه زده کوي بل یې د بل نه زده کوي د جادوګرانو شاګردان یې د دې کاهنانو او په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي چې د پیغمبر معجزه د هغه نه د هغه بچي نه زده کړی چې زه به هم دا چل کوم چې د یو نیک انسان د یو ولی د خدای کرامت د هغه نه مریدانو او شاګردانو نه زده کړی چې ته دا کار کوې موږ به هم داسې کوو پای کې استادي شاګردي نه چلې نو دوه معجزې شوې یو دا چې کب جمدې شو دریاب ته ټوپ کړې او دویمه معجزه دا شوه چې هغه دریاب کې سورنګ جوړ شو حالانکه اوبو کې چې یو شي ومنډې نو اوبه اتې راوباسي یا اخوا شي نو اوبه بیا یو ځای شي اوبو کې سورنګ خو نه جوړېږي اوبه خو یو بل سره یو ځای کېږي او په هغې کې مستقل سورنګ جوړ شو دې وي چې که خیر استاد راویښ شي نو دا خبره به ورته کوم ځکه ناشنا خبره وه ډېره ناشنا هلته موسی علیه السلام دا ویلي دي چې انا اعلمو ما نه زیات پوی نشته نو الله لږ یو پوټې زور ورکوي الله یو پوټې پریشانی ورکوي دا لفظ دی ولې ویلی نو چې راویښ شو څنګه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د شاګرد نه یېره شوه خبره زه چې ځو صابان یې واغېست او روان شو بلکل ته یېره شوه دونه مضبوطه خبره اته یېرېږي الله ته یېری چې لاړل څه منځې نو موسی علیه السلام ورته څه وایي اتنا غداءنا لقد لقینا فی سفرنا هذا نصبا اله بچې راوباسه ناشته راوباسه ستړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې دا کم ځای ورته الله نشاندهي کړې وه که نه دغې پورې نو ستړې شوې هسې د ملګري د خاطره ډډهوالی وه خو چې د هغه ځای نه واوړېده نو ستړېوالی پرې راغی یو شواروس تقریبا مزل یې وکړه بعضې علماو لیکلي دي څوک یو ورځ مزل یادوي ډېر بې مزل ستړی شوم وایي چې وی آتنا غداءنا ناشته راوباسه خوراک راوباسه نو بس شاګرد چې تیلی ته ګوتې اوهو ما نه خو هېر شو صاحب ما نه خو هېر شوي دي ارأیت اذ اوانا الى الصخرة چې کوم ځای مونږ تیږې ته ډډه والې وه فإني نسيت الحوت اکب خو مې هېر شوی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره ما نه شیطان هېر کړی دا ظاهري اسباب حق خالق خو الله دی خو ظاهري شیطان اتخذ فی البحر سربا اخو ما نه هلته خو هغه کب جمدې شو دریاب ته ټوپ کړه سورنګ ته جوړ شو ما نه خو شیطان دا خبره هېره کړه شیطان په بل طرف ورواچولو مړه نه هېره کړله موسی علیه السلام ورته ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا وی همدغه روان یو همدغه ځای پسې
زه چې واپس چې سنگ تلیو ام اقی قدمونو باندې پاغی لار واپس را روان شو او موسیٰ علیہ السلام خودی غصہ ناکا شاگرد ته غصہ نکړه چې د خدای بنده یو شواروز مزل دی را باندې وکړه پوه دی چې ما الله په یو ګونه لږ تنبیه راکوي خبرداری راکوي لږه زوره نه راکوي نو شاګرد ته څه واپس رالل هم ته معلومیږي چې شاګرد به استاد سره ځي نو سامان به ورسره شاګرد ګرځوي شاگرد سره سامان دی آتنا غدا انا ناشته راکا او استاد به حکم کوي دا راکا دا راکا او بل په سفر کې ځان سره سامان وړی شي سامان به وړی ځان سره دا د موسی علیه السلام پیغمبر دی او ځان سره سامان وړي اسباب به وړي پخوا چې به دا خلک حج ته تلل نو هغه به بلا سفر و غونځاخي به دلته کې خلک وکړي یو بیاړه بیا په سفر کې زمونږ د دې وطن اوس خو غیر د جد سفرونه هر ځای شی میلاویږي پخوا چې شپږ میاشتې او څلور میاشتې بهري سفر به و دې مشرانو ته پته ده نو غونځاخي به یې وله جوړ کړل ښه بلا شی ابه اوچ به نه خرابېده شرګ هډوکي به یې وله سره کړل اوچ به یې کړل والا دا به یې ځان سره بوګړی به یې وله وچې کړې دا به یې ځان سره وړلې په جاز کې پخوا جیانو باندې سختې تېرې شوې دي غټ د ټیم صندوق به و غټ صندوق و به یې وله ډک کړی و او د اسماتې لوټې به هم ځان سره وړی دا د اسماتې لوټې مینه دا د اسماتې لوټې دا به هم ځان سره وړلې ولې دا ټایلټ پیپر یو ټیشو په زمانه کې نه وې او دا به مشهوره وه چې په عربو کې شګي دلته کې لوټې نشته دی نو د اسماتې لوټې به یې ځان له وړې وړې کړې وې تیلی به د هغې نه هم ډکه وه دا به ځان سره وړلې دا پابندي نه وه چې سامان بهري جز کې به تلل انګوټ به یې ورته پخوا به بهري جز کې او دلته به دغه ته ختل ریلګاډي ته ختل دا دنیا خلق به ورسره ریلګاډي ته لاړل په ریلګاډي کې به غریب وخته او بیا به کراچۍ ته لاړ شپږ ورځې به یې کراچۍ کې تېرولې په بندرګاه کې اجي کیمپ یې ورته وې او دا هغه شپږ ورځې پس بیا چې نمبر راغی نو بیا به سامان ولې جس ته وښیي یو جس کې به تلل او جس کې به اووه ورځې او نهه ورځې په لاره لګېدې جدې ته به لاړل پنځه شپږ ورځې به په جده کې تېرولې ولې چې حاجي صاحب جدې ته ورسېده هغه صندوق به نو بیا به پسې معلمان راتلل غریبانان هغه د اوښانو زمانه وه او یا د دې بسونو بېکاره بسونو نو لا بړل مکې مکک میاشتې څلور میاشتې به دې خوارانو مکه کې تېرول اوس هم زموږ طالبان چې راځي نو دا پلاران وله څوک وله سوجي سره کې ورسره پرته وي څوک وله غونځاخي مور پلار په دغه کې نو طالبانو سره خو ملګري وي نه غولې غوندې جیب کې واچوي نو بار مقبرې ته ودي چکونه پې لګي که د بشیر جان بچان مرګر چا سره پیښ شو خو دا خو ځان لا دغه دا څه ورته ویلې کېږي دی خو لس دولس غونځاخي په یو ځل په خولې ورمنډي نو دا مسائل د دې نه معلومېږي چې په سفر کې دي ملګري بوځه سامان به سره ملګري وځي ملګري ته ویلی شي دا شی راله راکړه او د خوردونو سامان به وړې ګورې دا پیغمبر دی توکل دې ته نه وي چې اسباب مې استعمالوه زه اکثر طالبانو ته ویم حضور پاک مبارک چې غار حرات ته تللی و قرآن نازلېده نو ستوان ورسره پراته خدیجې رضی الله تعالی عنها به ستوان وړل په خپل هم او به به ځان سره وړلې نو قرآن نازلېږي الله سره څومره مضبوط نسبت دی بیا مو به ورسره پرتې دی ستوان نو اسباب به استعمالوي یمن خلک به راتل حج له وایي موږ په خدای توکل کوو هېڅ به یې نه راوړل په خدای توکل کوو نو چې رابلل هلته به د خلکو نه بیا سوالونه کول نو الله وایي وتزودوا فإن خیر الزاد التقوا ځان سره چې په سفر دی توښه وړه بهترینه توښه همدغه ده چې ته سوالونه کې د خلکو نه ونه غواړې نو چې په سفر دی که تبلیغي سفر کې دا بعضې دوستان دي او که په هر سفر دی نو ځان سره ملګري ځان سره توښه وړل دا ضروري دي واپس رالل چې واپس رالل هغه تیږې له راورسېدل نو بعضې علما وایي یو جزیرې ته لاړل وګورې بعضې مفسرینو لیکلي دي او د امام بخاري رحمت الله علیه د ترجمة الباب نه هم دا معلومیږي باب ذهاب موسی الى الخضر بالبحر هغې نه هم علما دا معلوموي چې هغه کوم سورنګ جوړ شوی د کبو دوی دواړه په هغه سورنګ کې وردننه شو لاړل موسی علیه السلام ته خو الله القا کوي بعضی حضرات وی دغلته کې یو چینه و هغې ته عین الحیات وی وی د هغې یو ساس کې اوبه په کپ پرېوتې او چې هغې نه یو ساس کې اوبه په کپ پرېوتې نو هغه عین الحیات د جون چینه نو بیا کپ جمدې کېده خو دا هسې مرجوحه غوندې خبره ده دا د موسی علیه السلام معجزه ده
پاغه سورن کې لاړ یو جزیرې ته ورسېدل چې هلته لاړ یو سړی او په څادر کې ځان یې نغښتی و نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی او نیم څادر یې د سر نه تاو کړی او په یو میدان کې ملاستو دوی پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا پتې بله مسله راووتله چې کله هم څوک یو ځای ته ورشي نو سلام واچوه دا هم ته معلومه شوه که یو سړی نور ته سملي بلکل سملاستی دی شي دا هم ته معلومه شوه چې څادر کې سړی ځان اونغاړي او سملي بلکل ثابت دي دا خبرې چې سلام یې څنګه واچو هغې ورته څه وایي انا بارضک السلام دلته خو سلام نشته په دې علاقه کې اوس څوک سلام نه پېژني تا سلام څنګه واچو دی ورته وایي انا موسی زه موسی علیه السلام یم زه موسی پیغمبر یم او موسی چې وي پیغمبر نو ماته الله سلام ښودلی دی او ورته څه وایي موسی بني اسرائیل بني اسرائیلو پیغمبر موسی یې وی او هغه یم دینه دا معلومه شوه چې حضرت خضر عالم الغیب نه دی د غیب علم نشته که د غیب علم وی نو تپوس یې ته ولې کاو چې تاسو سلام څنګه واچو څوک یې او چې بیا ورته وایي انا موسی ورته ځان هم وښو چې زه موسی یم نو که د غیب علم وي نو تپوس به یې ترې نه کوو پېژندلی به و که د غیب علم ورسره وي نو بیا به یې تپوس نه کوو چې موسی بني اسرائیل اسرائیل موسی بیا به یې ورته ویلو چې ما پېژندلی ما له خدای دا علم را کړی دی د غیب علم ورسره نشته د غیب علم رب العالمین سره دی قل لا یعلم الغیب الا هو بغیر د الله نه د غیب علم بل چا سره نشته دی غیب څه ته وایي غیب هغې ته وایي چې د انسان د حواسو نه او د بداحت د عقل نه بالاتر او اوچتي ما غاب عن الحواس و بداحت العقل څه له راغلی یې موسی علیه السلام ورته وایي دې له راغلی ما لتعلمني مما علمت رشدا چې تا ته الله پاک څه شی ښودلی دی ما ته الله ویلی دی نو چې ما ته هم د هغې نه داسې څیز وښی چې ما له د هغې نه یو فایده میلو شي رشد دې له راغلی او ورته څه وایي وی موسی ګوره غوږ دلته اوس کېده انی علی علم علمني الله ما له خدای هغه علم را کړی چې الله راته ښودلی دی لا تعلمو تا ته په هغې نه پوهېږي انک علی علم او تا سره یو علم دی علمک الله چې تا ته الله ښودلی دی لا اعلمه په هغې زه نه پوهېږم تا له خدای جدا علم در کړی دی ما له خدای جدا زما په علم ته نه پوهې ستا په علم زه نه یم پوهې دې نه معلومېږي چې حضرت خضر عالم الغیب نو که د غیب و عالم مې بیا به ورته داسې نه ویلې بیا به یې وایي چې ستا علم هم زما شته او زما هم زما شته نه ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته تا سره چې کوم علم دی ما سره نشته علم داسې دی چې انک لن تستطیع معي الصبر ته ما سره هغې کې صبر نشي کولی ما سره نشي ټینګېدلی صبر ټینګېدل ورته ویلې کېږي زما ستا به روزانه جګړې وي ځکه په هغې ته پوهېږې نه ته ته پته نشته نو ته هغه کې ما سره نشي کولی دونی ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیہ السلام ته فکر مکوا صبر کوم تب ما صابر اومنی او ستا نافرمانی با نکم خو ما تسو خوایا ما بس پوی کا نو حضرت خضر ورته سوی وی خیو کار درته کویم وی که داسې یو کار د زمانه ولیدو چې هغه ستا د عقل نه بالاتر او تا په هغې نه پوهېدې نو ما نه به تپوس نه کې خپله به تا ته خبر ښکاره شي صبر به کې صبر به کې ما باندې به فورا اعتراض نه کوي چې دا دې ولې وکړل دا زه درته د هغې تشریح کوم دا کار دې ولې وکړه دا خبره دې ولې وویله تا ته به په خپله د هغې نه یو مسله وروستو معلومه شي ته به پرې پوه شې خو ته به مهرباني وکړې ما نه به تپوس به نه کې دې نه دا معلومېږي دا مسایل چې چا نه شاګردي کې تپوس ته وکړه تا سره شاګردي کوم ستا اجازت شته او که نشته ګوره موسی علیه السلام چې باقاعده تپوس کوي دا هم ته معلومه شو چې یو ځای له ورسېږي سلام واچوه سلام یې واچوه دا هم معلومه شوه چې د یو سړي نه تپوس کولی شي چې څوک یې ډېر خلک په دې هم خفه کېږي چې تپوس ته وکړې ته څوک یې خو ته لا ما نه پېژنې یاره نه دې پېژنم که نه ښه لکه اوس ته ما نه پېژنې
ډېر خلک یې په ټېلیفون ورته ټېلیفون وکړي. ما ته بعضې خلک ټېلیفون وکړي، ما ته یو سړي یو ځل ټېلیفون وکړو، وایي درې پېژنم. ما ویې نه، لکه ته اوس ما نه پېژنې. یاره ورې ما ته خپل نوم وښایه، ته څوک یې؟ ته لکه اوس ما نه پېژنې. خدای پاک، یا بھائی جان یا دې پېژنم یا نه، نو ما ولې په امتحان کې چې خورا ته ووایه چې پلان کې خلکه ته اوس ما نه پېژنې. یا خدای څه کوي، دوه درې ځله وایي. نو چې دوه څلور ځله ویې مې او بلکل دې نه پېژنم. څه وی ولې نه پېژنم؟ که دروغ درته وایم. او ته اوس موږ ته پېژنې، هغې د پاسه ماته وایي ته اوس موږ څه پېژنې. نو مې د غیب عالم خو نیم، دا خدای نیکبخته ځانم په کړه وکړی چې ما هم په کړه وکړی چې نو ما ته ځان وښیه، وایي تا سره په پلانکي حج کې را سره یو ځای شي، حج کې خو بلا کسان ما سره یو ځای شي، ما ته څه پته دی، څه خبرې. موږ نه خو چې پرون دلته میلاو شي رانه سبا یېري. نو ته ما سره چې شل پنځه کاله مخکې په حج کې میلاو شوي او ته ما نه پېژنې اوس. او خدای پاکه، نو بعضې سادهګانې دا د شریعت خلاف کارونه دي. ښه چې یو ځای رسول الله مبارک ته چا دروازه والا، وی څوک یې؟ وی انا معنا زیما. حضور پاک ورته وی انا زه خو هم زیما، نوم دې ښایه. نو چې یو ځای ته ورشې نو په کار دا چې سړی ځان وښیي، یا په ټېلیفون چا سره ته خبرې کوې ځان وښایه د پلان کې ما. دې کې څه شرم دی؟ زه اکثر خپلو شاګردانو ته، زمونږ خو ډېر شاګردان اعلان اکثر یېري یم چې ګورې ما له راشې نو ما ته ځان ښایه. دا راته وایي چې زه ستا شاګرد یم، پلانکي کال در سره پاتې شوی یم، ته به دا سوچ کوې چې زه پېژندلی یم او ما به نه پېژندلی. نو دې کې څه حرج نشته، ځان ښایه. ګوره موسی علیه السلام ورته ځان ښیي. او دا هم تپوس کولی شي زه پلانکي یم، ښه د پلانکي د بنو هغه پلانکي په دې مه خفه کېږه او پلانکي. او بیا د استاد نه تپوس هم کولی شي چې یاره ما ته دا سبق وښایه. او بیا استاد که په شاګرد باندې شرط ږدي هم یې ښودی شي، دا دې شرط یې پې ولګاو چې ګورې که څه داسې مسله دې ولیدله چې هغه ستا د برداشت نه اوچته وه نو صبر به کوې. زه به راته پخپله به راته دا خبره ښکاره کېږي. نو که استاد په شاګرد شرط کېږي چې سهار به سبق وایو، مازدیګر به سبق وایو، لږ به وایو، ډېر به وایو، دلته به وایو، هلته، دا شرطونه به منې. او بل ته دا معلومیږي چې استاد باندې به اعتراض نه کوې چې سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه. سبق دوران کې تپوسونه مه کوه، سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه او ته پخپله وایي، وروسته به بیا پوه شي. ډېره ښه ده. دا سړی څوک و؟ حضرت خضر، ابوالعباس یې کنیه ده. نوم یې څه دی؟ نو مفسرینو او محدثینو پکې ډېر لوی اختلاف کړی دی. څوک وایي دا د حضرت الیاس علیه السلام رو، څوک وایي دا د آدم علیه السلام زوی و، څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و، څوک وایي د نوح علیه السلام په نوسو کې و، څوک وایي د فارس د بادشاهانو کې د یو بادشاه زوی و، څوک وایي د شیس علیه السلام زوی و، څوک وایي د ده پلار نوم ملکان او بلیا د ده نوم و. بهر کې هېڅ پته نه لګي، په احادیثو کې داسې ذکر نشته. دا زموږ د خلکو خپل سوچونه او خپل فکرونه دي. خو د خدای بنده و، الله په قرآن شریف کې فرمایي چې عبد من عبادنا، زموږ په بندګانو کې یو بنده و. او خضر ورته ولې وایي؟ نو بس زه به یې تا مشهوره معنا وکړم، اگر چې علما په دې کې نور توجیحات هم کوي. وایي چې په اوچه ځمکه به په ډاګه ځمکه کېناسته او پا بسېد نو ابه شنه وه، بیا ابه د شینکۍ به دې جوړه شو. او څوک یې شنې جامې به یې اغوستلې، څوک یې د شنو پټو جامې به یې اغوستلې، څوک یې شین پټکې یا شنه ټوپۍ به یې په سره وله. بهر کې نور الله. څوک وایي چې کومه علاقه کې اوسېده هغه سرسبز و ساداب شاداب او شنه وه، نو ځکه ورته خضر وایي. څوک یې سبزو کار به یې کو. بهر کې دا د علماو اقوال دي. خو مشهوره دا ده چې په یو ډاګه میدان، اوچ میدان به کېناسته. دا یو روایت کې هم شته او پا بسېده، یو روایت کې هم شته. نو ابه لاندې تکه شنه شوه. خضر خضرت شینوالي ته ویلې کېږي. کله تېر شوی دی الله ته پته. پیغمبر و که ولي و؟ نو بعضې حضرات وایي د خدای ولي و، یو نیک بنده و، پیغمبر نو. راول دا دی چې دا د خدای پیغمبر و. ولې دی عبد من عبادنا، نو بنده خو هر چا ته په قرآن شریف کې ویلې شوی دی. خو عبد من عبادنا د دې جملې نه معلومیږي چې الله ورته عبد وایي، دوباره ځان ته نسبت کوي. نو معلومیږي دا چې ده کې هغه عبدیت او کومه بندګي عبدیت چې په پیغمبر کې وي. عبدیت ډېر د کمال شي دی، بندګي الله دې په موږ کې بندګي پیدا کړي. مرتبه خو د رسالت اشرفه ده، اعلی ده.
رسول اشرفی خو ګورې رسالت په کامل عبدیت موقوفي چې سړی مضبوط بندگی پکې راشي نو الله پیغمبري ورکوي چې چا کې کلکه بندگی د پروردګار نه هغه خدای پاک پیغمبري نه ورکوي کلکه بندگی پکې وي ګوره دا بندگی صفت ډېر قیمتي شی دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن نازلیږي نو دا صفت یې ذکر کېږي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله پاک فرقان قرآن په خپل بنده نازل کا پیغمبر مبدل ته کې علی رسوله نه وي چې په خپل رسول می نازل کا په خپل بنده می نازل د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل اواز باندې د مختلفو بیانونو او واقعاتو اوریدلو لپاره زمون چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم لازمی شیر کړئ او چې معراج ته رسول الله مبارک الله لا نو دا صفت ذکر کېږي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا برسوله بنبيه الله نه وایي خپل خاص بنده ادب بوتره او چې بیا هلته کې ورسره مشرف بالکلام ګرځي فأوحى إلى عبده ما أوحى بندگی ډېر قیمتي ډېر قیمتي صفت دی الله دې په موږ کې بندگی پیدا کړي چې هر وخت زموږ د عقیده پیدا شي چې زه د الله بنده یم زه به د الله عبادت کوم زه به الله ته سر ښکته کوم حق دا دی چې زه الله ته سر به سجود شم د الله په دربار کې هر وخت کې زاري وکړم او هر وخت کې الله ته خپل حاجت ورښکاره کړم یو عبدا من عبادنا دویم څه دی دویم راځي قرآن شریف کې الله فرمایي چې دله ما علمناه من لدنا علما ما داس علم ورکړی علم لدني نو دا دنا علما عام انسان تم کې دي شي خدا ټول چې مونږ یو ځای کو خدای آتا څنګه دی من لدنا مونږ خپل طرف نه علمناه مونږ علم ورکړو وآتیناه رحمة من عندنا نو رحمت په عام انسان هم کېږي خو چې دا رحمت من عندنا یا هم پراوالی عبدا من عبادنا امرا واخلي او من لدنا علما لفظ امرا واخلي او دا نور حالات چې موسی علیه السلام راځي دا ټول چې یو ځای کې د دې نه ښکاره د دې خبرې غالب ګمان پیدا کېږي چې دا د خدای پیغمبر حضرت خضر عمر هم ولا خدای ډېر ورکړو آیا اوس جمع دی که مړ دی زمون بعض علما لکه امام بخاري رحمت الله علیه یا زه به ووایم چې محدثین اکثر وی دی وفات شوی وفات شوی صوفیه حضرات وی چې نه دا جمع دی بل سنه دلایل وی خو خیر هغې کې زمونږ څه بحث نشته یا جمع دی وفات شوی دی هغې کې مونږ خبرې نه کوو اگر چې دواړو مونږ طالبانو ته وایو د محدثینو دلایل هم وایو د صوفیه دلایل هم وایو بیا ول یو فیصله راوباسو خو بس خیر د خود غالبه دا ده چې د خدای پیغمبر و الله ول یو خاص علم ورکړی الله مو دې دواړه سره روان شو یوشع ابن نون څه شو نو بعضې حضرات وایي هم ورسره روان دی خو بس چونکې هغه تابع دی وروسته د هغه ذکر نه کېږي او څوک وایي چې نه یوشع ابن نون شاګرد دی واپس که چې ته ځه زه د سره څه موده شاګردي کومه بیا به سره ګورو دواړه سره روان شو هغه علاقه کې دی خلکو پېژنده چې نیک سړی دی د هغه نه به داسې کارونه ښکاره کېدل چې هغه به د عقل نه بالاتر بلکې بعضې علما وایي چې دله الله پاک د کومو امور تکوینیه او علم ورکړی و د هغه خلکو ته ښه و بعضو خلکو ته خو خیر خلکو پېژنده چې دا خو ډېر نیک سړی دی خلکو ته پته وه چې دا خو د خدای ولی دی خلکو ته پته وه چې دا ډېر نیک سړی دی خلکو به ډېر قدر کوو خلکو به ډېر عزت کوو استاد مخکې دی موسی علیه السلام ورپسې یو ځای ته ورسېد په یو طرف باندې روان یو کشتی کې تلل دا کشتی به د یو طرف نه به خلک بل خوړل د بل طرف نه به بل خوړل د دوی څنګ کشتی له ورغلل نو کشتو والا دی وپېژانده چې خو دا خو زموږ د علاقې باباجي دی حضرت خضر دا نیک سړی دی نو هغې بغیر د نول نه بغیر د اجرت نه کشتی ته دواړه وخېجو پیسې دې وانغېستې دې دا معلومېږي چې د مشرانو د عالمانو احترام پکار
ان دا معلومیږي چې اجرت او کرۍ دې ته وانه غشته ښه دې وکړل دواړه وختل کشته ته او کشته روانه شوه نو هلته یو تبر پروتو یا یو ترخس پرته وه عادت ترخس اوچته کړه او د کشتې تختې له ډز ورکړه ماته یې کړه کشتې نه تخته وایسته بس موسی علیه السلام فورا پې ور ودانګل د مټې ونیوه داسې کې خرقتها لتغرق اهلها وایي د خدای بنده کشتې شلې خلک غر کې داسې کې تختار ته وایسته په ټولې اوبه راشي مونږ غر کې او دا ټول خلک لوگ تغرق اهلها ټوله کشتې غر کې داسې کې د خدای بنده هغه ورته بیا همغسې ما درته نه وایي چې ته ما سره صبر نشې کولی نو ویل بس موسی علیه السلام خو پوه شو چې خبره خو مې شرط یې ښودی دی او موسی علیه السلام چې هغه دې څنګه تخته وایستله که نه نو موسی علیه السلام زر څه شي رالي په هغه سوړه کې منډي او صادر رالي په هغې کې منډي چې اوبه رانشي دا خو لوی دنیا خلک دی غرق به شي او ورته څه وایي خلکو سره څه ښېګړه وکړه ته ورسره څه کې خلکو مفتو خې جوړې پیسې هم د ننالي ته ولې کشتې ماته د خدای بنده داسې کې موسی علیه السلام خو اوس غوسه ناک چې مشتکرۍ باندې شوي نه دي سوکې ته لا نه دی ایستی ځکه په مصر کې د یو نه سوک ایستی نو ذوالقندر ته یې رسولی نلم غوسه ناک دی په انبیاو کې پیغمبرانو کې د جلالي مزاج خاوند دی سخت غوسه ناک دی بشیر جان توبه وباسه سور مرچکې دی بشیر جان سور مرچکې به پې وبخې دومره دی تریخ دی دومره سخت غوسه ناک دی بشیر جان چې دا جدي بیا یې دی چې کله په غوسه شي که نو دی داسې ګړبېږي لکه ته وایې زلزله پرې راغله لاسونه موټي کې مړه خپې مو دادي دا دله چې مونږ ښځه نه کوو یو پکې دا وجه هم ده دی غوسه کېږي ټول به ښځې سره جګړه کوي وایي به ښځه څوک به دیوال له ورکوي هلته خو یې نظر هم نه لګي که یو قنداره پیسې به زمونږ عمر حیات وله ښځه کړې وه حیات سره یوه په جګړه شو نو قنداره پیسې ما ته وي تماچه راکړه د عمر حیات پې ولما نو مې تا خدای بې خو بس ستا خو سترګو نظر نه لګي ته چې په ښځه ونه کوې نه چې وي که نه دا ړانده ولې دا راته وایم دا غوسه ناکې ډېر زیات سترګې نه نو هغه زور یې د غوسې ټول هغه دماغ ولې رسېدلي بلچې جان داسې ده که نه او ده سره د خدای روانه کومه چې روانه دې شو هغه پښتانه د اوښ فتنه ورته وایي ځکه خو مونږ لکه د ملا بادر د سره اودس کې ګرځو موسی علیه السلام ورته غوسه شو او په سختۍ ورته وایي او هغې کې تخته کې څه شي منډي چې اوبه رانشي حضرت خضر هغه څادر ونیو اخ به یې غورځو لرې که اوبه ولې راځي واقعي هغه سوری شو اوبه نه راتلې بس موسی علیه السلام خو پوه شو تا ته ما نه وي چې دا په ما به سوال نه کوې دا یې څه وکړل یاره وي به دې د الله راته غږ مه کوه بیا به نه هېر شوي اوس که ته سوال وکړې چې په موسی علیه السلام خو یې شرط لګولی نو موسی علیه السلام بیا ولې دا خبره وکړه نه دی او قانون دا دی چې پیغمبر کم کار وکړي هغه شریعت حکم شي د پیغمبر په مخ کې چې یو مسلمان انسان یو کار وکړي او پیغمبر پې چپ شي دا د شریعت قانون شو نو که موسی علیه السلام دلته چپ پاتې شوی وی هغه ته خو پته وه چې دلته یې پردی کشتۍ ماته کړه هغوی خیراتي وړو دی وله کشتۍ ماتوي نو که موسی علیه السلام غږ نه وی کړی چپ پاتې شوی د موسی علیه السلام علم ده چې دا به قانون جوړ شوی چې پردی کشتۍ ماتوه جایز دی ولې پیغمبر په مخ کې چې څوک یو کار وکړي پیغمبر چپ شي نو قانون د شریعت قانون شو دا به د شریعت قانون ګرځېدلی و چې پردی کشتۍ ستا مخکې څوک ماتوي ته به غږ نه کوې که پردی کشتۍ ماتوي دا جایز دي ځکه د موسی علیه السلام مخکې ماتېده و هغه غږ نه دی کړی پردی کشتۍ ته نقصان رسوي دا صحیح دي دا جایز دي په دې وجې د موسی علیه السلام د خپل شریعت مطابق او د خپل علم او د خپلې پوهې مطابق هغه له پکار و چې سوال یې کړی ویښه سوال خو چونکې هغه ورته وویل چې دا ټیک ده ستا خبره سوال خو دې وخت کې زموږ استادان له معامله ده لس پیغمبران دا ډېره برکتي رمز ده لکه لومبی مختصر درته وایم حضرت آدم علیه السلام په جنت کې وخت تیر کړ نو بیا الله راولېږه د جنت نه دنیا ته نو آدم علیه السلام یې په سریلنکا کې راکوز کړ او حوا علیه السلام یعنی حضرت حوا دا الله پاک په جده کې راکوزا کړ دواړو ته په شریکه به علیهم السلام ووایي
دا علیه السلام لفظ دا زمون په عرف او په اصطلاح کې د پیغمبر سره استعمالي چې دا مونږ یې په کوم انداز وایو اسې خو السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ یو بل ته هم وایو خو د نوم نه پس چې وایو پیغمبر سره به وایو او د پیغمبر نه علاوه که بل سره وایو نو طبعا به وایو لکه حضرت آدم او حوا علیهم السلام یا علیهم السلام چې جمع یوازې به نه وی حوا بس حوا وایم حضرت حوا نو دا په جده کې راکوزه شو نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل نو د عرفات په میدان کې یو بل سره ملاقات وشو نو چې دوی راکوز شو شپه وه نو آدم علیه السلام الله ته ژړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو جړل نو نور سبا راوخته نو دا خیال لاغه چې ګین دا زما جړه خدای قبول کړه او دعا خدای قبول کړه دا دې رڼا راښکاره شوه نو په کومه شپه چې راکوز شوی او بیا په سبا نور راوخته رڼا دا د عاشورې ورځ وه ګوره په بله ورځ یې هم راکوزولی شو د بلې ورځې په شپې هم راکوزولی شو خو دا برکتي وه حضرت نوح علیه السلام سره د خپل قوم کشتۍ ته وخت او په قوم یې سیلاب راغی نو کشتۍ په جودي غر د پاسه ودرېده او سیلاب خدای پاک اوچ که اوبو ځمکې هم اوبه راښکلې اسمان هم اوبه بندې کړلې نو په کومه ورځ چې حضرت نوح علیه السلام کشتۍ د جودي غر په سر ودرېدله او دې ته سره د خپلو ملګرو په خوشحالۍ راکوز شو او دشمن الله هلاک کو دام د عاشورې ورځ وه حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور ته وغورځه هغه ډېر خطرناک اور و بره پې مارغه پر نه شو والي اوچت دومره ګرم او دې اور ته وغورځه او جامې یې ترې ویستلې وې ظالمانو او فرشتې رالی او اسمان کې فرشتو الله ته چغې کړې یا الله دا خو ستا یو مقرب بنده دی الله او ستا د خاطره اور کې غورځېږي یا الله مونږ له اختیار راکړه چې مونږ یې مدد وکړو وی ورشه خو تپوس ته وکړئ که مدد دنه غواړي وکړئ ورسره که دنه نه غواړي بیا مه کوئ فرشته وله راله وی ده د باد او د باران اختیارمن یم الله نه مې اجازت غوښتې دی اوس وسیلې راولم باران به وکړم دا اور به مړ شي او سیلې به راولم طوفان او دا اور به اوچت کم او د نمرویانو په دې کورونو به یې ور وغورځوم او ټول کور او کلي به ولا وسوځم اډر کوه وی نه اما الیک فلا زما تا ته حاجت دی که تا ته محتاج یم تا نه نه غواړم رب مینې که بله فرشته راځي ما نه زه دا کار کولی شم زه دا وی نه 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 زما مونږ چې مونځ کوو مونږ څه وایو په مانځه کې ایاک نعبدو و ایاک نستعین الله خالص تا به عبادت کوو د بل چا به نه کوو بتانو ته به رام رام نه کوو سجدې به نه لګو قبرونو ته به سجدې نه لګو د خدای نیکان بندگان دي اولیا دي پیغمبر دی ولې ني قبر ته سجده ګناه ده حرامه ده که دې دا نیتي چې دا سجده باندې زما خبرېږي او ما له فایده م راکولی شي او ما له تاوان هم رسولی شي او ما د تاوان نه هم بچ کولی شي د ضرر نه بیا خو شرک دی او که اسې د تعظیم په بنیاد سجده کې نو بیا هم حرامه ده نو قبرونو ته سجدې کول دا حرام دی دا ګناه ده او د مخلوق نه غوښتل ما سوا د الله نه په هغې کارونو کې چې د اسبابو نه اوچتې دي یو خو د اسبابو لاندې یو کار لکه ځای مو اوبه راوړه دا ستا وس کې دي راوړی شي دا خیر دی ما له ډوډۍ راوړه دا ستا د سبب لاندې دي راوړی شي دا خیر دی یا یو سړی ډاکټر ته وایي صاحب ما له علاج وکړه علاج د هغه وس کې د دارو به ورته ولیکي وله به ورکړي یو هغه څیزونه چې هغه زمونږ د وس نه بار دي زمونږ د لاسو نه بار دي هغې کې به د بنده نه غوښتنه نه کوې چا نه به کوې الله ډاکټر ته ویلی شي چې ما له علاج وکړه د هغه په وس کې دی دارو راکړه دی په وس کې دي ما له بیماري معلومه که په هغه مشین یې ګوري دی په وس کې دی او که وی ما جوړ که نو جوړه د هغه په وس کې نه دا دې ګناه وکړله
ملا صاحب ته ویلی چې ما دم کا ما له تعویذ راکا دا بلکل د هغه په وس کې دی او که وایي چې استاد جي ما جوړ کا نو جوړول د چا په وس کې دی بنده ته ویلی شي ما له واده وکړه ما له ښځه وکړه ما له علاج وکړه چې ما له خدای بچي راکړي د ما د ښځې له چې بچي راله راکړي ما ته دم درود وکړه چې مونږ له خدای بچي راکړي دا ویلی چې دا په وس کې دي او که دا د ورته وایي چې ما له زامن راکړه نو دا د انسان په وس کې نه دي د چا په وس کې دي د الله په وس کې نو چې کوم شی د انسان د اسبابو لاندې نه راځي او د انسان د وس نه اوچت دی هغې کې به د بنده نه غوښتنه نه کوي د چا نه به کوي بیماری جوړول بچي ورکول دا د خدای په وس کې دي دا د انسان د وس نه بار دي نو ابراهیم علیه السلام غوندې مقرب پیغمبر هغه پیغمبر چې خدای په قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ په ماشوموالي کې د ته هدایت پړه کې اچوله او مونږ ته پته وه چې دا د هدایت قابل وي نه دی ورته ورغورځو فرشتو خدای ته چغې کړې خدایه زمونږ خو پې رحم راځي الله پاک ورته وایي کوني بردا وسلاما علی ابراهیم یخشا و دومره یخم نه چې تکلیف ولا ورکې معتدل سلاما نه ګرم او نه یخ اور کې اور مړ شو ټیک ټاک روغ سلامت ته راووت چې په کومه ورځ راووت ابراهیم علیه السلام د اور نه نو دا هم د عاشورې ورځ حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه روان شو 6 لکه لښکر د فرعون ورپسې دی 6 لکه موسی علیه السلام الله ته وایي الله انا لمدرکون هغه دې رالاندې کوي تا خو ما د لار ښولې وه په دې لار خو دا دریاب دی دا به څه کې ویل خو نشته وی ځه چې ما کومه ښولې په هغې دي چې ورغې وی دغه دې راله لاندې وي کله هېڅ چېرې داسې نه کېږي فلما ترا الفئتان یو بل یې ولیدل دومره رانږدې شو یو بل ته قال انا لمدرکون رالاندې شو صاحب الله وی کله هېڅ هم نه کېږي ځه ورځه چې نږدې شو خدای څه به کوم پل نشته کشتۍ نشته او دشمن 6 لکه تورو سره را روان دی وی کونټۍ دریاب له یوسه دریاب له کونټۍ یوسه په دریاب کې لارې جوړه شي ټول قومونه پې ورپورې وتل اوچم شوې هوا پکې ولګېدله وی ښکاره شو دریاب کې یو بل ته ښکاري لکه د شیشې په شانتې چې قومونه یو بل نه خطا نشي او وویني چې څنګه دی ووتل فرعون وی زما روبه مو لیده دریاب راته وشلېد زما د وجې پیغیم پورې وتل اسپې لا اخوا دې خوا کول جبریل علیه السلام کش ورکړ ورمخکې خو غټ دریاب د سمندر چې دی ورمنځته شو ټول لښکر ورننوت اوتتلانو او موسی علیه السلام ووته الله ورته وی دې کونټۍ دې اوس دریاب له یوسه چې یو یې شله ټول دریاب پرې وس شو فرعون سره د 6 لکو لښکر الله هلاک زور د چا دی اوس وایه فرعون بس یو زور بس امریکا بس یو زور بسی او روس بس یو زور بسی او هندو بس یو زور بسی زور د چا دی الله دی الله طاقت څوک نشي ټینګېدی قسم په الله که د یو ماشوم څوک مقابله ونه کړي کبر به نه کړو نو دا روز چې د موسی علیه السلام الله د دشمن نه بچ کا او 6 لکه د ده ملګري سره د ده نه په دریاب غرق او هلاک شو د عاشورې ورځ عیسی علیه السلام د عاشورې په ورځ پیدا شوی او بیا چې ورپسې یهودي بادشاه شو او عیسی علیه السلام یې رانیوه نو عیسی علیه السلام الله جمدې جاړ اسمان ته وخېجه عیسایان وی نه وی دا یې وجلی دی او بیا خدای جمدې کړی دی او اوس وی د خپل پلار سره په عرش ناست دی عیاذا بالله الله وی وما قتلوه وما صلبوه نه دی وجلی دی او نه یې پسولی کړی دی ولکن شبه لهم دی باندې هسې شک او اشتباه راغلی دی الله وی ولکن رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړی دی او د قیامت نه مخکې به راځي دجال به وجني دجال او په دې دنیا کې به حکومت کوي نو عیسی علیه السلام پیدایش هم په دې ورځ او جمدي جاړ اسمان ته اوچتول هم په دې ورځ
جمدې ښه دا زمونږ عقیده ده ګوره دا ډېر ظالمان یې نه مني دا میرزایان او قادیانان دی وی نه دی هغه مړ دی وایي نه جمدې دی دا هم د عاشورې ورځ وه دا دواړه حضرت ایوب علیه السلام باندې الله بیماری راوسته بیمار شو داسې بیمار شو چې خلکو به بیا کرکه کوله یو بیبي یوه خدمت یې کوم زمونږ بعضې خلک یو غلطه غوندې قصه کوي چې په هغې پوه کوم وایي چینجي پکې شوی دا ګورې غلطه قصه ده ښه پیغمبر خدای د چینجو نه ساتي چینجي پکې نه دي شوی خو بیمار شو بیا الله ته سوال کې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله بس تکلیف راته ډېر شو خدای ته ارحم الراحمین الله وی فکشفنا ما به من ضر ما ته هغه تکلیف لرګ وآتیناه اهله ومثله معه خدای ولا بچیم ورکل د هغې نه زیات ولا خدای پاک ورکل نو ایوب علیه السلام چې د بیمارۍ نه په کوم ورځ باندې جوړ شو دا د څه ورځ وه عاشورې یونس علیه السلام د کب ګېډې ته ورسېد د کب د ګېډې نه چې کله کب راوغورځو بار او خدای د کب د ګېډې نه بچ که دا هم د عاشورې ورځ ده او زما وروڼو د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام ملاقات یعقوب علیه السلام خو جړل دوی پسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې د ژړا نه چې بچی م وي او د یوسف په شان بچی مې چې رسول الله مبارک فرمایي د ټول دنیا د انسانیت او د مخلوق نیم حسن خدای ورکړی چې داسې بچی وي صالح بچی م وي او هغه ته رک شي او غیب شي په کلونو ته غیبي په کلونو او بیا د دواړو ملاقات کېږي نو یو عالم لیکلی دی یو تفسیر کې وی د اسمان فرشتو الله نه سوال وکړو الله اجازت راکړه چې دا تماشه وکړو دا به څنګه چل دا منظر خو وي نو الله د دواړو یو بل سره ملاقات شو بغلګیر شي تر غاړه وتلی تر غاړه او قانون بدو چې بادشاہ ته به خلک ټیټېدل ښکته کېدل به سجده به هغه زمانه کې تعظیم سجده جایز وه ټیټېدل هذا تأوی ای بابا زما د خوب دا هغه تعبیر و چې 11 ستوري او نور سپومۍ به ته ته سجده کوې تعبیر رؤیای من قبل قد جعلني ربي حقا په دغه ورځ چې دا دواړو ملاقات وشو او د اسمان فرشتې تماشې له راځي دا شورې ورځ او زما وروڼو سلیمان علیه السلام نه بادشاهي څه وخت له تلې وه لکه مقراله بیا به درته وویم بیا ولا الله هغه خپله بادشاهي حاکمیت واپس که په کومه ورځ چې ورته واپس شو دا هم د عاشورې ورځ ده او اصحاب کهف متعلق راځي قرآن شریف کې چې دی مونږ اړه وراړو کال کې یو ورځ په ډډه اوړي په هغه غار کې په کومه ورځ چې دی اوړي را اوړي دا هم د عاشورې ورځ ده لسو پیغمبرانو له او د اصحاب کهف خو پیغمبران نه دي دا هم پکې هسې ما ورسره ذکر کړل الله پاک په دې ورځ باندې عظیم خوشحالۍ ورکړې دي دې وجې نه علما دې ته اول حدیثو کې د دې نوم د عاشورې راغلی خو زمانونو یو خبره بل هم ده پکې په دې ورځ باندې د تاریخ یو عظیمه سانحه واقع پیښه ده او د تاریخ په مخ د ځمکه دومره عظیم ظلم شوی دی دومره عظیم ظلم چې داسې نه مخکې شوی دی نه به تر قیامته پورې وشي عظیم ظلم هم په دې ورځ شوی دی هغه ظلم څه دی هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ شهید شوی دی دا هم د تاریخ یو عظیم شان زیاتې یو ظلم یزید بادشاہ شو موروثی بادشاہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
په خپله زندګۍ کې دا فیصله وکړه چې ما نه پس به یزید بادشاهي. هغه قصه اوږده ده که موقع وه چې د بل وخت به درته وکړم. حضرت حسین رضی الله عنه ته د کوفې خلکو خطونه ولېږل، یو بنډل وی راځه دا بادشاهي تم مه منه، مونږ یې نه منه، مونږ در سره یو. ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه سره د ټول مستقل مکمل خاندان، د تره بچي، خپل بچي، ریرونه، د قوم، یعنی د رسول الله مبارک د خاندان چیده چیده خلق سره د زنانو کوفې ته روان شو. دې نه مخکې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ولېږه. مسلم ابن عقیل ته ټول د کوفې او ګردونوا خلق راغون شو. وی شابه کله به راځي؟ هغه خط ولېږه حسین رضی الله عنه ته وی راځه. او چې خط یې ولېږه هغه ظالمان د مسلم ابن عقیل نه واوړېدل او هغه شهید. بیا خو هغه حسین رضی الله عنه را روان شوی. خیر هغه واقع اوږده ده. کربلا میدان هغې ته راورسېد. ولې؟ دوه وجې دي. وجې ډېرې دي خو دوه. یو دا ده چې د بادشاه او د خلافت اسلامي طریقه دا نه ده چې دا تا کما کړې ده. د بادشاه او د خلافت اسلامی طریقه دا ده چې اهل الرأی، دیندار، صالحان، عقلمن او د دین سمج سوچ والا خلق به یو ځای شي، شورا، نو هغوی به انتخاب کوي. داسې نه چې زه پلار یم او زما نه پس به زما زوی بادشاهي، مثلا داسې به نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک نه پس په صحابو کې اول نمبر صحابي دی. د هغه خلافت خو بېشکه یو وخت کې د انصارو منځ کې یو جمګټه جوړه شو. انصارو دا سوچ کو چې موږ یو خپل بادشاه مقررو او دا هغه وخت چې رسول الله مبارک وفات شوی. ابوبکر صدیق او عمر صاحب ته چالو دی پې ورغلل. وی څه کوې؟ وی موږ ځان له بادشاه مقررو. خیر خبرې اوږدې دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې الائمة من قریش، بادشاه د قریشو نه پکار دی. هغې ومنله، انکار یې ونه کړ. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق په لاس په هغه سقیفه بنو ساعده کې بیعت شو. او بیا چې مدینې ته راغی جومات ته، نو داسې څوک هم نو چې د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت نه کړی. حتی حضرت علی رضی الله عنه یو سور ودې لږ په دې خپه و چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې. لیکن چې ورته پته ولګېده چې د مشورې وخت نو، بیا راغی او په میدان کې حضرت علی رضی الله عنه هم د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت وکړ. ابوبکر چې کله عمر رضی الله عنه مقررو، نو هغه خپل زوی نه دی مقرر کړی، خپل زوی نه دی مقرر کړی. حضرت عمر شورا جوړه کړه او زوی پکې شامل کړ عبدالله ابن عمر. د شپږو کسو شورا یوې زوی. خدای ووی چې زما زوی به هسې تسلی دپاره تاسو سره ناست دي، که بادشاهي ورکوئ دله به نه ورکوئ، حالانکې زوی لوی سړی و عبدالله ابن عمر. نو یو خو دې باندې خفه و چې دا خو موروثي خبره نه ده، دا خو به یو بادشاه بل زوی مقرروي، بل به بل مقرروي، هغې کې به اهلیت وي او یا به نه. او دویم دا ده چې خلافت به یو شورا وي، صحابه موجود دي، مدینه ډکه ده صحابونه، نو پکار دا و چې صحابو سره مشوره شوې وي، هر څوک یې بادشاه مقرره. او دریم د هغه زړه کې دا هم وه چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الخلافتو زما نه پس به خلافت 13 کاله یې پوره شو، پوره شوې دي. اوس دا عامه بادشاهي ده. نو چې عامه بادشاهي ده، نو عام بادشاه ظلم هم کوي، انصاف هم کوي. نو د سره زه ملاقات کوم د عزیز سره، هسې بیعت نه کوم. ځای په ځای ګورنران ټول نوجوانان دي، ټول هلکان دي، ظلمونه شروع دي، خپل خاندان یې هر ځای کې کښېنو، ظلمونه شروع دي، داسې بیعت نه کوم.
د سره زه ملاقات کوم خبرې کوم که چرته زما خبرې مني او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي کوي خو ډېره ښه بیا به بیعت وکړم او که د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي نه کوي قطعا د بیعت نه کوم. اصل خبره دا وه جنګ وشو او 72 یا 73 یا 70 د خاندان نبوت ګلان پکې شهیدان شو چې په هغې کې ټول د حضرت حسن رضی الله عنه بچي د مسلم ابن عقیل بچي الله د حضرت حسین رضی الله عنه بچي الکان ماشومان واړه لوی یو د حضرت حسین بچي علي چې رستو زین العابدین ورته وایي دې ته بچ پاتې شو باقي ټول شهیدان شو اوبه پې بندې وې او دوی ورته وایي ای ظالمانو د فرات اوبه نن خندیران څکي خو د رسول الله مبارک په نوسو بندې دي نن د دریاب اوبه دریای فرات اوبه دا سپي څکي او د پیغمبر په نوسو باندې بندې دي هغه ټول شهیدان کړل مړه کړل ظلم وشو په تاریخ کې داسې ظلم به نه شوي او نه به وشي او زما وروڼو په دې ظلم کې دا ټول شهیدان کړل زنانې د خیمو نه بې ستره راوویستې که زنانه څوک دي ټول د پیغمبر مبارک نوسې دي ټولې د نوسو ښځې دي د خاندان جنکې دي د بیبي فاطمې اولاد دی دغه زنانه او د پیغمبر مبارک د خاندان د بې ستره راوویستې او په مخ یې کړې او دا 2 او یا 3 او یا ګلانې دا په میدان دغسې پرېښوده او د حضرت حسین سر یې په نیزه کې ورکړه اوچته یې څومره ګرانه د الله دي مسلمانو سر د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په نیزه کې ورکړه مخکې روان دی او دا ښځې او دا بچي او نوسا نوسۍ دا ورپسې دی بیبي زینب د فاطمې بیبي لور او د حضرت حسن او د حضرت حسین خور شاتم ګوري او ضرور سرتم ګوري او چغې وی بې اختیاره وا محمده ای زما بابا جي ای محمده صلی الله علیه وسلم لږ خو دې د خپلو نوسو خبر واله که د دې خپلو انګیندو او د دې نوسان وسو او د دې بچو خبر خو دې لږ واله په میدان پاتې شو تس نس بې کفنه بې جامو پاتې شو نه جنازه شته نه قبر شته نه لمبول شته او نه دفن شته دې خبر خو واله او بیا هغه سر ته ګوري او ورورا حسینه ای د جنت د حورو سرداره او دغه وخت کې غالبا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یا بله بیبي د غالبا دا ده مشکات کې شته اوده وه او د خوب راپاڅېده ډېر په هیبت وی رسول الله مبارک مې خوب کې ولیده ببر سر ببره ګیره مبارکه او دوړې خاورې پیلوتې دي لاس کې شیشه ده پکې وینه ده مې د الله رسوله ولې پریشانه تکلیف او د ویښتو ته درد غبار ته ولې پریشانه دا لاس کې دې څه دي وی ما ته وی شهدت قتل الحسین آنفا دې وخت کې د حسین شهادت ته ولاړو مغې نه رالم لږه وینه مې بوتل کې راغشتې ده زما د بچي د حسین وینه ده په دا بوتل کې دا سر یې وړه د کوفې ګورنر ته عبیدالله ابن زیاد ته هغه ته یې مخکې کېښود دی ډېر خشته و ډېر ښکلی حضرت حسن او حضرت حسین
حسن د پیغمبر د دې نامه نه بره د حسن وجود د رسول الله مبارک په شان دی او د نامه نه لاندې د حضرت حسین وجود د رسول الله مبارک په شان دی ډېر ښکلی د حسین د حسن به خلکو تعریف کاو خشته و نو د کوفې ګورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم سره چوکه وه نو دې پوزې او دې شونډو له یې داسې رابروله او خانک کې ورته دا سر پروت دی وی ډېر ښکلی دی نو هسې د طنز یې وی خلک وی دا ښکلی دی دا څنګه ښکلی دی حضرت انس وی وی زه به مجلس کې ورغلم ما وی ای عبیدالله ظالمه اوچته که چوکه زما د الله په ذات قسمی چې ما په خپله دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله مبارک ښکل کړي هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړي دي دی په چوکه وی دواړو سره د رسول الله مبارک انتهایی مینه وه حضرت حسن چې پیدا شو رسول الله مبارک خبر شو نیغ ولا کور ته ورغی ګوټي ولا ورکړه خوله مبارکه کیشې ووهه او دلې خوله کې ورکړه او وی بچې څه نوم مو ورته ایښودی دی وی حرب حرب څه ته وی بهادرۍ ته وی جنگ بهادري یعنی د بهادرۍ خاوند بهادر معنا به وکړم زه زیدون عدلون بهادر معنا به وکړم بهادر علي بهادرو زوی لم دا نوم ایږدي رسول الله مبارک وی نه بچې حسن نوم ولا کېده حسن معنا ډېر ښکلی دا خو ډېر ښکلی دی 11 میاشتې پس بیا حضرت حسین پیدا شي رسول الله مبارک ورغی څه نوم هم ورته ایښودی دی اقا نوم د هغوی خوښ وی حرب بچې حسین نوم ولا کېده او حسن او حسین هغه نومونه دي چې د نن نه مخکې په تاریخ کې دا نوم چا بچي له نه دی ښودلی او یو روایت کې راځي چې بچې الله ما ته ویلی دی الله چې دا دوه هغه نومونه دي چې دې نه مخکې د بل چا نو دا د دې نه وسوله کېده نومونه ولا الله منتخب کوي او پیغمبر مبارک ولا منتخب کوي نومونه حسن ډېر ښکلی حسین ډېر ښکلی وګورئ یارونو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو نو د پیغمبر د نوم نه پورته عیسی هغه شکل د حسن نوم نه لاندې د حسین نو د پیغمبر وجود په دواړو تقسیم دی نو دواړه به ښایسته ني ښکلې به ني دواړه مزیدان ښایسته او لا واړه دي زما رونو د مور پی خوري لا ماشومان دي واړه دي لا بالغان نه دي مونځ پې نه دی فرض روژه پې نه ده فرض زکات پې نه دی فرض او دقه ټیم کې لا واړه دي او ماشومان دي لوبو والا کیلونې دي رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بچی چې دا ماشومان کیلونې لوبې دا به د جنت د ځوانانو سرداران یوازې دا نه چې جنت ته به ځي د ځوانان او مور به سیدة نساء اهل الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردار بچی دی بچی او فیصله کېږي خلک خو چې نیک عمل وکړي نو جنت ته به ځي جهاد وکړي جنت ته به ځي روژه ونیسي جنت ته به ځي مونځ وکړي نو جنت ته به ځي علم وکړي نو جنت ته به ځي نو حفظ وکړي نو جنت ته به ځي شهید شي نو جنت ته به ځي نه 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 دا لا په عمل پوهېږي نه بچي دي او جنت نه د جنت د ځوانانو سرداران رسول الله مبارک چې به د سفر نه راغی نو بی بی فاطمه کره به ورغی وایي د ما هغه بچي څه شو راویې باسه راوباسه د ما هغه بچي دا دواړه به ورته رالل او قسم دی یو ځل دوی دواړه را روانو رسول الله مبارک ورته کېناست دې حسن ته کېناست او لاسونه یې ورته داسې کړل او ده را منډه کړه او د رسول الله مبارک ته غاړه غټۍ ورته راغله یو به د یو غېږ کې اوچت که بل دی بل غېږ کې یو صحابي وي د شپې مې څه کار نو ورغلم رسول الله مبارک لا شپه ده
ځان یې څادر اچولی دی او د غېږ کې څه دي پټ کړي دي. ما وی چې دا څه شی دی؟ ما دې تپوس وکړه الله رسوله زما خو دا غرض دی دې له رالم، دا څه شی دی چې دا څادر دې پې اچولی دی؟ وی زر یې ته څادر لرې که نو په دې یو رونی حسن ناستو په دې بل حسین. وی ما ته وی چې انی احبهما، دې دواړو سره زه ډېر محبت لرم، تم ورسره ګورې مینه